السلام علیکم دوستانو. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دویمه نړیواله شلوریزه لوبه ترسره شول. افغانستان د عثمان غني، کریم جنت او محمد نبي د بهترینه توپوهونکي او د راشد خان د بهترینه توپچونې پر مټ دغه لوبه وګټل. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. افغانستان د لوبې ټاس یا پچه وګټل، په خپله د توپخنې پرېکړه وکړل. نن هر لوبغاړي ته په خپل ځای چانس ورکړل سو. لکه عثمان غني په تېره لوبه کې ډېر غټ ظلم ورسره سوی، نوموړي ته نن په دې لوبه کې په خپل ځای چانس ورکړل سو خپل ځان یې ثابت کړي. د کریم جنت ډېرې زبردسته لوبه وکړل. کریم جنت ته د 50 سیزه مبارک وي. نوموړي په شلوریزه نړیوالو لوبو کې لومړی 50 سیزه وه. عثمان غني هم چې 50 سیزه یې نه کړه پوره، ډېره زبردسته لوبه یې وکړل. د 50 سیزې ارمان یې پر زړه پاته سو. کریم جنت او عثمان غني 102 منډې ملګرتیا یا پارټنرشپ ترسره کړل چې د افغانستان لپاره ډیره مهمه وه. افغانستان په ټاکل شوي 60 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 193 منډې جوړې کړلې. رحمان الله ګربز په 8 بالونو باندې 9 منډې جوړې کړلې. عثمان غني په 14 بالونو باندې 49 منډې جوړې کړلې. کریم جنت په 13 بالونو باندې 53 منډې جوړې کړلې. نجیب الله زدران په 15 بالونو باندې 12 منډې جوړې کړلې. نوموړی نه وځلېدی. محمد نبي چې ډېر زبردسته توپخانه یې ترسره کړل، په 15 بالونو باندې 40 منډې جوړې کړلې. اصغر افغان په 7 بالونو باندې 14 منډې ناسوځېدلې. راشد خان په 15 بالونو باندې 9 منډې ناسوځېدلې جوړې کړلې. زیمبابوې لوبډلې بالرانو په لومړۍ اورونو کې زبردسته توپچونه ترسره کړل. رحمان الله ګربز یې په 9 منډې هاوټ کړ. یوازې مزرباني په 4 اورونو کې 44 منډې ورکړلې، 2 وکټې یې واخیستلې. بورل بیا په 2 اوره کې زبردسته توپچونه ترسره کړل، 7 منډې ورکړلې، 1 وکټ یې واخیستل. نګراوا بیا په 4 اوره کې 11 منډې ورکړلې، 1 وکټ یې واخیستل. ټریپانو هم په 2 اوره کې 13 منډې ورکړلې، 1 وکټ یې واخیستل. زیمبابوې لوبډله ونه توانېدل چې یاد هدف ترلاسه کړي. په 11.1 اوور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 148 منډې جوړې کړې. تر ټولو زیاتې منډې ریان بورل 40 منډې جوړې کړې، ټریپانو 40 منډې جوړې کړلې، مسکنډا بیا 22 منډې جوړې کړلې. افغان لوبډلې بالرانو په زړه پورې خوندوره توپچونه ترسره کړل. نوین الحق په 3 اوور کې 28 منډې ورکړلې، 2 مهمې خطرناکه وکټې یې واخیستلې. محمد نبي هم چې ډېرې زبردسته توپچونه یې ترسره کړه، په 3 اوور کې 20 منډې ورکړلې، 2 وکټې یې واخیستلې. امیر حمزه هوتک په 2 اوور کې 19 منډې ورکړلې، 1 وکټ یې واخیستل. فرید احمد ملک په 3 اوور کې 21 منډې ورکړلې، 1 وکټ یې واخیستل. کریم جنت په 3.1 اوور کې 22 منډې ورکړلې، 1 وکټ یې واخیستل. راشد چې تر ټولو زیاتې وکټې واخیستلې، په 3 اوور کې 13 منډې ورکړلې، 3 وکټ یې واخیستلې. افغانستان لوبه په 45 منډو وګټله. زما له طرفه دې هم ټول افغان مینوالو ته مبارک وي. که مو دا ویډیو خوښه سوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.